مجيب الرحمن په 500 ورځو لوبو کې د افغانستان لپاره چټکه نیمه سلیزه ترسره کړه. د افغانستان سپینر بالر مجيب الرحمن لومړی لوبغاړی شو چې د افغانستان لپاره په 500 ورځو لوبو کې چټکه نیمه سلیزه ترسره کوي. نوموړی د پاکستان په وړاندې د 3 ورځنیو لوبو په وروستۍ لوبه کې په 26 توپونو سره خپل نیمه سلیزه ترسره کړه. مجيب الرحمن د 15 شپږیزو او 15 څلوریزو په وهلو سره ټول ټال 18 منډې ترسره کړې. د افغانستان د 23 کلنو فوټبال ملي لوبډله نن یک شنبه د یو تمریناتي کمپ لپاره تاجکستان ته روانه شوه. د افغانستان فوټبال فدراسیون د دې کمپ موخه د 2024 میلادي کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو ته چمتوالی بللی دی. د یاد فدراسیون د معلوماتو له مخې افغان لوبډله به له تمریناتي کمپ وروسته ازبکستان ته روانه شي او هلته به دغه سیالیو کې ګډون وکړي. ټاکل شوې د افغانستان د 23 کلنو فوټبال ملي لوبډله د دغه سیالیو په لړ کې د سپټمبر پر 8 له ازبکستان، پر 9 له ایران او پر 12 له هانګ کانګ سره سیالي ډګر ته ښکته شي. د ویسټ انډیز په تجارتي سیالیو کې برباډز رویلز لوبډلې پروټیټیس لوبډلې ته ماتې ورکړه. د ویسټ انډیز تجارتي سیالیو په 10مه لوبه کې برباډز رویل لوبډلې پروټیټیس لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې پروټیټیس لوبډلې په 10 اورونو کې د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره رویلز لوبډلې ته د 198 منډو هدف ورکړ. رویلز لوبډلې یاد هدف د لوبې په 19 اور کې پوره کړ او پروټیټیس لوبډلې ته یې د 6 وکټو په توپیر سره ماتې ورکړه. یاد دی وی چې په دغه لوبه کې د افغانستان 2 لوبغاړي قیس احمد له پروټیټیس او اظهار الحق نوید له رویلز لوبډلې سره شامل وو. د مادګاسکار د پلازمینې انتاناناریو په یو سپورتي لوبغالي کې د فوټبال د لیدونکو ګڼې ګوڼې له امله د 2 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 14 تنه وژل شوي او تر 100 ډیر نور ټپیان شوي دي. د راپورونو له مخې د مرګ ژوبلې شمیر د زیاتېدو په حال کې دی او لا یې هم کره شمیرې معلومې شوي نه دي. دا پیښه د هند سمندر د ټاپوګانو د لوبو 11 پړاو د پرانیستي مراسمو پر مهال رامنځته شوې چې شاوخوا 50,000 کسان یې لیدو ته ورغلي وو.